السلام عليكم ورحمة الله. الحكاية كيسة. صيد الجراد د ملخانو ښکار. صبي مرة كان يصيد الجراد. یو وخت یو ماشوم و چې ملخان به یې ښکارول. صبي مرة كان يصيد الجراد. یو وخت یو ماشوم و چې ملخان به یې ښکارول. صبي ماشوم مرة یو وخت كان و يصيد چې ښکار به یې کوو الجراد ملخان. جراد ملخان. دی ماشوم به دا ملخان ښکارول. صبي ماشوم ته وای مرة یو وخت یا یو کرتی کان او ماضی کې یصید مضارع چې ښکار به یې کوو الجراد ملخان به ښکارول. فنظر اقربا فظن انها جرادة كبيرة. فنظر اقربا فظن انها جرادة كبيرة. نو یو لړم یې ولیدو او ګمان یې وکړو چې هغه یو غټ ملخ دی. فنظر نو نظر یې وکړ اقربا لړم فظن نو ګمان یې وکړ انها چې دا جرادة یو ملخ دی کبیرة غټ. جرادة ملخ کبیرة غټ. فظن ګمان یې وکړو اقرب لړم ته ویل کیږي. فنظر نظر یې وکړ نو فنظر نظر یې وکړ اقربا لړم ته. فظن او ګمان یې وکړ انها چې دغه لړم جرادة ملغ دی کبیرة غټ چې دغه لړم یو غټ ملغ دی. فمد يده ليأخذها ثم تبعد عنها فمد يده نو لاثي ور اوږد کړ ليأخذها چې راوایخلي ثم تبعد عنها وروسته یې بیرته لاس لرې کړو. اول یې لاس وروړه دی نږدې و چې لاس وروړي خو بیرته یې لاس شاته کړو. فمد يده نو لاثي ور اوږد کړ ليأخذها چې وایخلي چې دغه ملخ راواخلي. فقالت الأقرب له لو أنك قبضتني في يدك. فقالت الأقرب له لو أنك قبضتني في يدك. نو لړم ملخ ته وویل کتا زه په لاس کې نیولی فقالت الأقرب اقرب وویلی له دی ملخ ته لو أنك کتا قبضتني زه قبض کړی زه دی په لاس کې نیولی في يدك په لاس کې لخليتك عن صيد الجراد. نو د ملخانو د ښکار څخه به مې خلاص کړی وي. لخليتك نو ما به ته خلاص کړی وي عن صيد الجراد د ملخانو د ښکار څخه. لخليتك ما به ته خلاص کړی وي عن د صید الجراد د ملخانو د ښکار څخه. شکرا جزیلا. ډیره مننه. هیله کوم چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او لایک کړئ او کومنټ کې خپل نظریات ولیکئ. السلام علیکم ورحمت الله.